ګرانو خوږو ماشومانو سلامونه. خدای دې وکړه چې ټول جوړ روغ اوسئ او زه پوهیږم چې بیا په انتظار کې ناست یې چې ما به نن بیا تاسو ته یوه نوې قصه راوړې وي. دا به کومه قصه وي؟ دا ډېره خوږه قصه ده، ډېره خوږه، تاسو به ډېره خوښه شي. د دې قصې نوم دی څنګه چې په لومړي سر کې د ویډیو مې تاسو ته لیکلي وو، تاسو به لوستي وي. کوم نوی لوستي اوس نو ورته غوږ ونیسئ چې د دې قصې نوم څه شی دی. د دې قصې نوم دی ثنا د توتو میلې ته ځي. څومره ښه نوم، څومره ښایسته نوم. تاسو توتو میلې ته تللي یئ؟ د توتو میله خو ډېر یو ځانګړی خوند لري، حتما تاسو به تللي وئ. نو راشئ چې اوس قصه ولولو چې په قصه کې څه شی دي. په دې تصویر کې دا ښکلې نجلۍ تاسو ګورئ، دغه ښکلې نجلۍ ثنا نومیږي، ثنا. اوس به یې قصه ولولو، زه به یې درته ولولم، تاسې غوږ شئ، ښه غوږ ونیسئ، په څه چې په آخر کې زه یې تاسو نه سوالونه لرم. اوس یې درته لولم. د ثنا د توتو میله ډېره خوښېده. هر کله چې به پسرلی شو نو دې به شپې او ورځې شمېرلې او د مورجانې او پلارجانه یې پوښتنه کوله چې توت څه وخت پخېږي، تر څو دوی د توتو میلې ته ولاړ شي. ښه پوه شوئ ګرانو ماشومانو؟ یې ثنا څه شی خوښېدل؟ یې ثنا خوښېدل چې یې توتو میلې ته ولاړه شي. او توت څه وخت پخېږي؟ توت د پسرلي آخر کې پخېږي. د پسرلي آخر کې چې هوا توده شي بیا نو توت پخېږي او خلک ځي د توتو میلې ته. نو دی به هره ورځ شپې ورځې شمېرلې تر څو چې توت پاخه شي. د خپل پلارجان او د مورجانې نه به یې پوښتنه کړه چې څه وخت به ځو د توتو میلې ته. ښه وګورو چې بیا څه شوي، بیا په نورو تصویرو کې څه خبرې دي. تصویرونه به هم وګورو او قصه به هم زه درته ولولم. سږ کال هم توت پاخه شول او ثنا یې خپلې هیلې ته ورسېده. مور یې سهار د میلې د تیارۍ په خاطر وختي پاڅېده. هغې څو دانې ټوکرۍ، بشقابونه، د اوبو سطل، ځولۍ او یو اوږد لرګی د توتو د څنډلو لپاره واخیستل او بیا یې نارې کړې: اولادونو نور خو بس دی، پورته شئ، لاسونه او مخ مو ومینځئ چې د توتو میلې ته ځو. څومره ښه، څومره ښه، څومره ښه ورځ ده. د ثنا دپاره څومره ښه ورځ ده چې دا د توتو میلې ته ځي. تاسو ځولۍ پیژنئ؟ حتمي به یې پیژنئ. ځولۍ یو غټ ټوکر وي، یو چارکونجه یا ګرد غټ ټوکر وي چې هلته خلک توت کې څنډي. ښه دی نو ټول شیان د ځان سره اخیستي. د ثنا مور بشقابونه اخیستي، سطل یې اخیستی، ځولۍ یې اخیستی، ټول شیان یې اخیستي. ښه نور به ولولو چې بیا څه شوي. ثنا په ډېره خوشحالۍ د خوب نه پاڅېده. پس له دې چې خپل مخ او لاس یې ومینځل، د خپل کوچني ورور سره یې هم مرسته وکړه. خپلې پاکې جامې یې واغوستې او بیا یې سهاری وخوړ. پلار یې موټر چالان کړ او بیا یې ټول د ثنا مور، ثنا، د ثنا وروڼه او خور یې په موټر کې سپاره شول او خپل د بابا د بڼ په لور چې په یوه کلي کې و روان شول. ښه څومره خوږه قصه ده ګرانو ماشومانو. تاسو خوښېږي داسې قصې؟ د ما خو ډېرې خوښېږي. دغه د کلي تګ، دغه د بڼ ته تګ، هلته د توتو څنډل، هلته د خپل بابا کره تلل، دا د ما ډېر خوښېږي. حتما به د تاسو هم خوښېږي. ښه اوس به نور وګورو، نور به ولولو. تاسو تصویرونه ګورئ، څومره ښایسته تصویرونه دي. په دې موټر کې ثنا څومره خوشحاله ناسته ده، د پلارجان مورجان سره یې، د خور ورور سره یې. اوس به نور ولولو چې نور څه شوي. ثنا د لارې په اوږدو کې هر لور ته کتل. خپل ورور، خور او واړه ورور ته یې د سړک د غاړې ګلان ښودل تر څو چې کلي ته ورسېدل.
مخامخ د بڼ لور ته روان شول. په بڼ کې د رڼو اوبو ویاله روانه وه. د ثنا مور اولادونو ته وویل: ګورئ چې له دې اوبو ونه څښئ. د ویالې اوبه پاکې نه دي، تاسې به ناروغه کړي. ښه ګرانو ماشومانو، تاسو پوهیږئ چې د ویالې اوبه پاکې نه دي؟ که نه پوهیږئ نو قصې ته غوږ شئ. په قصه کې یې ویلي چې ولې د ویالې اوبه پاکې نه دي. هلته یې ویلي چې رڼې اوبه، نو رڼې دي نو ولې پاکې نه دي؟ ثنا وویل: مورې، اوبه خو ډېرې رڼې او پاکې معلومیږي، نو ولې به موږ ناروغه کړي؟ مور یې وویل: لور جانې، هغه مکروبونه چې په دې اوبو کې وي په سترګو نه معلومیږي، ډېر کوچني وي. څنګه چې د ویالې سر لوڅ دی، نو اوبه یې پاکې او د څښلو لپاره نه دي. ښه ګرانو ماشومانو، پوه شوئ تاسې؟ دلته یې دلیل ووی. د ثنا مور یې هغه دلیل ووی چې ولې د ویالې اوبه پاکې نه دي. اول دلیل یې چې سر یې لوڅ دی، او بل دلیل یې دا چې مکروبونه ډېر کوچني دي او په سترګو نه لیدل کېږي. ښه اوس به پاتې قصه درته ولولم چې پاتې قصه ډېره خوږه شوه. دا قصه اوس به ولولو چې نور څه شوي. په دې وخت کې د دوی پلار بڼ له بلې خوا نارې کړې: زامنو راځئ، ستاسې نیکه راغلی، راشئ چې ځولۍ ونیسو. ثنا او د دې خور او وروڼو ورمنډې کړل، او هغه ځای کې چې د دې پلار او نیکه ولاړ وو ورغلل. د ثنا کشر کاکا هم فرش هوار کړی وو، او د بڼ له بلې خوا د دوی انا سره د چای او یو پتنوس، د ترانه کلچې او عمه چې د شړومبو جک په لاس کې نیولی وو راغلی، او دوی ته یې ښه راغلاست وویل. پس له سلام او روغبړ څخه د توتو د څنډلو وخت شو. ټولو ځولۍ له څوکو څخه ونیوله، او پلار یې د هغه اوږده لرګي په واسطه د ونې په شاخونو ګزار وکړ. د لرګي په هر ګزار سره یو اندازه پاخه توت په ځولۍ کې تویېدل، او ټول ورته خوشحاله کېدل. ماشومانو ټوپونه وهل تر څو ځولۍ ډکه شوه، او بیا دوی توت په ټکریو کې واچول، او بڼ ته نږدې د اوبو د بمبې لاندې یې ونیول. ولې په ویاله کې نه نیول؟ د دې دپاره چې په مخکې تاسو ته ووایي چې د ویالې اوبه پاکې نه دي. دا یې بمبې ته یې وړل. بمبه خو د بمبې اوبه سر یې پټ وي، اوبه یې پاکې وي. ښه اوس به ټوله قصه درته ولولم. د اوبو د بمبې لاندې یې ونیول تر څو پاک او یخ شي، او بیا یې په بشقابونو او غوریانو کې واچول، او په مزه یې یو ځای وخوړل، او یوه اندازه یې خپلو ګاونډیانو او خپلوانو ته د سوغات په ډول ښار ته یوړل. ډېر ښه قصه مو پای ته ورسېده. دا قصه خو ډېره خوږه وه، د ما خو ډېره خوښه شوه. دغه د ترانه کلچې تاسو خوړلې؟ څومره مزهداره وي. د ثنا انا د ترانه کلچې راوړې، عمه یې څه شی راوړل، شړومبې راوړې. په څه چې توت ډېر خواږه وي، خلک بیا شړومبې پسې څښي. نو دا قصه خو د ما ډېره خوښه شوه. خدای دې وکړي چې د تاسو هم خوښه شوې وي. زه به اوس هغه پوښتنې چې د قصې په اړه دي د تاسو نه وکړم، او د تاسو په کور کې چې هر څوک دي، مشران، مور جانم و ده، پلار جانم دی، مشر ورور خورم دي، که عمه یا خالم ده، که کاکا یا ماما، هر څوک چې در سره دي په کور کې، هغه تاسو ځوابونه هغوی ته ووایاست چې دوی درته ووایي چې تاسو سم ځواب، صحیح ځواب ورکړی، که صحیح ځواب نه دی ورکړی. څه چې زه تاسو ښکلي غږونه نشم اورېدی. نو اوس به پوښتنه تاسو نه وکړم. لومړی پوښتنه: د ثنا څه شی خوښېدل؟ د ثنا څه شی خوښېدل؟
دومه پوښتنه: ثنا خپلې کورنۍ سره چیرته ولاړه؟ دریمه پوښتنه: د ثنا مور د میلې لپاره له ځان سره کوم شیان واخیستل؟ څلورمه پوښتنه: دوی په بڼ کې څوک ولیدل؟ ثنا دغو هدف یې د ثنا دغو نه دی. ثنا دغو په بڼ کې څوک ولیدل؟ پنځمه پوښتنه: د ثنا مور د ویالې د اوبو په اړه څه وویل؟ شپږمه پوښتنه: دوی توت څرنګه ترلاسه کړل؟ اوومه پوښتنه: ولې یې توت خپل ځان سره ښار ته راوړل؟ اتمه پوښتنه: د توتو د ګټو په هکله مو له چا څه اورېدلي؟ که مو اورېدلي لطفاً موږ ته یې هم ووایئ. یو بل ته یې ووایئ چې توت څه ګټې لري. نهمه پوښتنه: د ثنا انا او د ثنا عمه د ځان سره بڼ ته څه راوړل؟ نور نو سوالونه ختم شول. تاسو په خدای سپارم. هیله لرم چې قسم خوښه شوې وي او تر بلې قصې د خدای په امان ښه وخت ولرئ.